سلامونه او پښتنه مینه درنو ملګرو، په دې هیله چې تاسو به ټول ښه او روغ اوسئ. ملګرو، زموږ نننۍ ویډیو ډېره مهمه ده او اکثره ملګرو ما نه پوښتنه هم کړې وه چې د یوټیوب د دوی د لاسه نسخه کتلې او په هغې کې په غونډ پاهشه څه موږ ته راځي، ګورو یو څه او راځي بل څه موږ ته. نو زه تاسو ته یو سیټنګ نن ښیم. هغه سیټنګ په ترو باندې تاسو کولی شئ چې غلطې ویډیوګانې، غلط فاحش څیزونه او ویډیوګانې په یوټیوب کې بند کړي او هېڅکله به بیا تاسو ته مخې ته رانه شي. نو که تاسو زما چینل نه یې سبسکرایب کړی، تر اوسه پورې سبسکرایب یې کړئ او ورسره د بیل ایکن هم ووهئ تر څو له هر ویډیو تاسو خبر اوسېږئ. ملګرو، دغه ویډیو حتما وګورئ تر پایه او صرف یو دوه سیټنګ دی هغه درته ښیم او هغه وکړئ خپله او نورو ملګرو ته یې هم وکړئ او دغه ویډیو نور سره هم شیر کړئ د ثواب په خاطر. د ثواب په خاطر دغه کار حتما وکړئ. ګورئ، زه دلته راځم. اکثره ګوره دا شاید ما ته هم یو نیمه وخت راشي. ګوره دغه ویډیو اوس باید یو مسلمان سره نه ښایي چې دا وګوري په یوټیوب کې. او یوټیوب داسې یو پالیسي لري چې ته یو ویډیو وګورې دا شه بیا تا ته نورې مخې ته همدا رقم دراوځي، ځکه تا هغه دلچسپي ښیي دې شیانو سره. نو دغه ویډیو زه باید څنګه بنده کړمه؟ یو اسانه سیټنګ دی ملګرو، زه تاسو ته وښیم. نو تاسو به لومړی راشئ دغلته د خپل چینل د یوټیوب اړخ ته. دلته به بیا دا سیټینګز چې لیکلی په دې به کلیک وکړئ. په دې چې کلیک وکړلو بیا به تاسو ته دلته جنرال راشي، داسې یو صفحه به درته خلاصه شي. تر دې وروسته په دغه لومړي سر کې جنرال لیکلی په دې به کلیک وکړئ. په دې چې کلیک وکړلو ګورئ دلته ډېر څیزان یو پیج راځي. په دې کې تاسو نورو څه سره کار مه لرئ، هغه بله خبره ده. تاسو به راشئ دا لاندې اخ کې دغه ځای باندې به کلیک وکړئ، دا بند دي. نو وخت کې چې دا بند دي بیا تاسو ته هر رنګې ویډیو مخې ته راځي، هغه هر څه کرکټ باره کې داسې عیاشي او جالب معلومات او فني او هر څه. نو دا باید تاسو بند وي، دا باید خلاص کړئ. وخت کې زه دا داسې کوم خلاص شي نو بیا دې نه پس بیا تاسو ته ویډیو هېڅکله هم په خپل سري نه راځي. نو ملګرو دغه طریقه صرف همدغه یو اپشن بیا ښیم درته. ګوره دلته به راشئ، دا به داسې بند وي، دا به آن کړئ او نور به د دې ځای نه ووځئ. یو بله طریقه اوس پر مثال دغه بله ویډیو ده، دا زه وایم چې دا زه بیخي ونه ګورم. یو بله طریقه هم شته. اوس ګوره دلته په دې به کلیک وکړې. چې زه دې کلیک وکړو ګوره دغه لومړی اپشن یې لیکلی ناٹ انټرسټډ. په دې به کلیک وکړې، د دې متعلق مو نورې ویډیوګانې هم تا ته نه راځي داسې بیا مخې ته. نو دغه دوه طریقې وي ملګرو. یو بیا که چېرته یو څوک ډېر غلط څیزان شیر کوي هغه به یې ریپورټ کوي. دا به ریپورټ باندې به کلیک وکړئ او د دې نه پس به بیا ګوره دلته بیا دغه لومړی راځي که غلط شایان شیر کول، دا سیکسوال کانټینټ په دې به کلیک وکړئ او دا به ورته ریپورټ باندې بیا کلیک وکړئ په دې. نو دا به ریپورټ شي. شاید یو څو کسان چې ریپورټ کړي هغه د یوټیوب چینل بند شي، ځکه چې څو کسان د یوټیوب دا پالیسي ده، څو کسان یو یوټیوب ریپورټ کې هغه بیا بندېږي. نو ملګرو دغه ویډیو د ثواب دپاره تاسو هم وګورئ، ملګرو سره هم شیر کړئ تر څو پورې د دغه مصیبت نه هر مسلمان، هر ورور خلاص شي. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.